السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. ما د ژوند په دې ټولو اوږدو کلونو کې تر نن پورې د سټیج په سر نه خپل شعر ویلی نه او د بل چا. دا به لومړی ځل وي چې زه دلته کوم شعر وایم. که اجازه یې زه تر دې وړاندې د شعر، شاعري او شاعرانو پر ارتباط مختصر څو عرایض ولرم. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشعراء یتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظیم. وخت کم دی، شعراو ته به وخت ورکو. زه به په اختصار سره د دې مبارکو آیاتونو هغه اساسي مطالب عرض کړم. دې مبارکو آیاتونو کې الله تعالی شعرا په دوو ډلو ویشي. یو هغه چې سرکاري او درباري شعرا د طاغوت خدمت کی چې شعر بیلارو لپاره خوندور او په زړه پورې دی. هغوی متابعت کوي، هغوی زمزمه کوي، هغوی خپل محافل پې رنګین کوي. د قرآن اصطلاح دا ده یتبعهم الغاوون، بې لارې متابعت کوي، په دوی پسې درومي. د دوی شعر د خپلو مشاعرو، احساساتو، عواطفو، غوښتنو، هوا او هوس انعکاس ګوري. په هره وادي کې سرګردان، یعنې مشخص هدف نه لري، مشخص دریځ نه لري. یو څرګندې لارې چې یو هدف ته منتهي کېږي، په دې نه دی روان. په هرې وادي کې سرګردان دی، بس کله په یو شاخ کښېني او کله په بلې څانګې. کله یې موضوع او هدف د شعر یو مطلب او کله بل، معین، ثابت او مشخص خط نه لري. ارمانونو اهداف واضح نه دي، مشخص نه دي. هر وادي کې سرګردان. لیدلی به یې کله یو وړوکی مرغه چې کله په یو څانګې کښېني او کله بل، په یوې څانګې باندې هم د څو ثانیو لپاره نه پاتې کېږي، زر زر له یوې نه بلې ته الوزي. دوی هم فی کل وادي یهیمون. او تر ټولو زیات دا چې هغه څه وایي چې نه یې کوي. وانهم یقولون ما لا یفعلون. داسې څه وایي چې د کولو نه اراده لري او نه همت و غیرت و شهامت. لوی لوی خبرې کوي، خو د واړه کارتوان او استعداد هم نه لري. وانهم یقولون ما لا یفعلون. الله تعالی له دې ډلې شعراو یو بله مستثنا کوي. الا الذین آمنوا، هغه چې ایمان یې راوړی. مؤمن شاعر دی، ارمانونه او اهداف لري. دې اهداف ارمانونو باندې باور لري، ژمن دی او متعهد دی ورته.
او یوازې ایمان نه بلکې وعمل الصالحات عمل یې صالح او نیک دی. شاعر چې الله تعالی یې خوښوي له دې نوره یې بېلوي هغه دی چې صالح کړنې صالح د عمل مېړنی یوازې د شعر او د خبرو نه د شعر او خبرو تر څنګ د عمل مېړنی هم وي. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا او خدای ډېر ډېر یادوي په خپل شعر کې هم په خپلو محاسباتو کې هم قضاوتونو کې هم د ډېرو په محاسباتو کې خدای په نامه یې خو په حقیقت کې نه وایي په خدای باور لرم خو په خپلو محاسباتو کې اصلا د الله تعالی توان او ځواک قدرتو دا د په محاسباتو کې نه هغه شاعر چې خدای ډېر ډېر یادوي هغه چې خدای خوښوي دغسې شاعر دی چې شعر د ارمان او عقیدې په خدمت کوي او په خپل شعرونو کې هم خدای ډېر یادوي او محاسباتو کې هم خدای شامل دی. هغه چا خدای په خپل محاسبې کې نیولی له ځان سره چې که د لویو لویو طاقتونو په وړاندې هم هغه ودرېدلی احساس او دی کې یوازې دی په څنګ کې څوک نشته نه فوز نه لشکر نه قوم نه حکومت او دولت ولې سره له دې په خپلې بریا باور لري او فقط د دې لپاره چې دلته یو ذات شته چې پرېکړې د له دورې صادرېږي دلته یو څوک شته چې د ټولې هستي مالک دی پیدا کړی دی او ساتي او پالي د عزت او د ذلت د بریا او د ماتې پرېکړې دغه له لورې صادرېږي دا هغه څوک دی چې په محاسباتو کې خدای شته او خدای ډېر یادوي. که څوک په خدای د ایمان دعوا کوي خو په خپلو دغسې ورځنیو محاسباتو کې خدای حضور نه لري دا له دې ډلې وتلی وذکروا الله کثیرا او خدای ډېر 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 یادوي. وانتصروا من بعد ما ظلموا او چې کله مظلوم واقع شي په د په قوم او ولس باندې ظلم وشي انتقام او غچ اخلي میړنی دی مبارز دی مجاهد دی او د ظالمانو خلاف غږ اوچتوي. دغه شعر د ظالم د فریادونو او چیغو انعکاس دی هغه د مظلوم مدافع دی او د ظالم په خلاف هغه د مظلومانو په څنګ کې ودرېږي انتقام اخلي دا د مؤمن شان دی. مؤمن هغه دی چې نه ظلم کوي او نه ظلم ته سر ټیټوي او چې ورباندې ظلم وشي انتقام اخلي. یو مؤمن شاعر هم باید همداسې وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ظالمان به ډېر ژر پوه شي چې په څنګه په کومې کندې کې هغوی نسکورېږي. د دې الله تعالی سنت دی چې ظالمان به له تور برخلیک سره مخامخ کوي دنیا کې هم آخرت کې هم. ځای ځای د قرآن کې هم دغسې وایي چې وګورئ د هغو ظالمانو پایله څه وه قصرونه یې د عبرت په توګه پاته شوي او په دې کې له دوی نه وروسته ډېر کمه موده خلک میشت شوي. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قرآن په دې مبارکو آیتونو کې ښه او بد شاعر بې هدف او هدفمند شاعر سره بیل کړی مؤمن او غیر مؤمن شاعر درباری و سرکاری شاعر او مجاهد و مبارز شاعر.
حقیقت دا دی چې په انقلابونو کې د شعراو ډېره ځلانده او روښانه ونډه د افغانستان په دې تیر جهاد کې هم زموږ د مؤمنو زړورو شعراو ډېره لویه ونډه د ډېرو شعرونه په سنګرونو کې زمزمه کېدل او ځوانانو ته مجاهدینو ته روحیه ورکوه شاعر زموږ د انقلاب شاعران نن مو هم انتظار دا دی چې زموږ شاعران د مخکې په څېر په دې اوسني جهاد کې هم همدغسې ځلانده ونډه ولري د ما نه د شعر د ویلو غوښتنه شوې ده دوه شعرونه مې انتخاب کړي په همدې اکتفا کوم لنډ لومړی په دري ده عنوان یې به سوی خدا می روم مرا بگذار به سوی خدا می روم چو موسی به میقات سینا می روم اگر در رهش 100 بار بیفتم به روی به 100 شوق چون طفل نوپا می روم اگر در رهش 100 بار بیفتم به روی به 100 شوق چون طفل نوپا می روم اگر پای یاری نکرد در سفر به سینه فتاده چو دریا می روم وگر باد تندی پر و بال بشکست با بازوی همت و بال هما می روم اگر همسفر بگذاشت در نیمه راه خلیلگونه تنهای تنها می روم اگر همسفر بگذاشت در نیمه راه خلیلگونه تنهای تنها می روم یعنی د ابراهیم علیه السلام په څېر یوازې یوازې دروم ابراهیم علیه السلام پلار قوم ټول یوازې پرېښود تنها له عراق وخوځېد اگر صخره کوهسار رهم صد کند اگر صخره کوهسار رهم صد کند نمی ایستم از قلب صحرا می روم اگر ریگباد صحرا شرارت کند با سفینه نوح ز دریا می روم من از رهزنانی کمین کرده غافل نیم من از رهزنانی کمین کرده غافل نیم اگر روزها نشد به شبها می روم من از پیچ خمهای ره واقفم که از دور در نقش پای موسی می روم ز فرعون چه بیمی ز هامان چه باکی اگر در مصافش به اذن خدا می روم ز فرعون چه بیمی ز هامان چه باکی اگر در مصافش به اذن خدا می روم یوم د پښتو یو مختصر شعر دی د لوسو پښو اغزن لار سفر دا ما د کاروان صاحب په اقتفا لیکلی دغه یو ښکلی شعر مې یو جالب شعر مې ولیدو یو څو الفاظ همداسې پکې راغلي وو هغه مې ډېر خوښ شو او دغه په اقتفا مې داسې ما ته ګوډې جملې لیکلې د شهید په وینو سور توغ پر وژوړو د سپېڅلي ارمان پیټی مو پر سر دی له پیچو مو ډکه لاره تر خدای درومي هر پړاو یې بستر نه دی تود سنګر دی هر ګام یې زما له وینې قلنګ غواړي
هر ګام یې زما له وینې قلنګ غواړي. دا د لوڅو پښو اغزنې لار سفر دی. لا په مخ کې اوږد مزل لرو یارانو، لا په مخ کې اوږد مزل لرو یارانو، لا هر ګام کې له کمین سره ټکر دی. د هر ګل خواته تیره اغزی راشئ، د هر ګل خواته تیره اغزی راشئ، د وږمو خواته پرهر زیګر دی. که په وچو شونډو تیر له هر ګودر شو، که په وچو شونډو تیر له هر ګودر شو، په تڼاکو پښو کلون مو وچ ګودر دی. تڼاکې پښې مو وچ ګودر لنډوي، موږ په وچو شونډو ترې تېرېږو، د اوبو له څښلو هم محروم. که مو خپل پردی په تیږو باندې ولي، که د غشو په باران کې مو سفر دی. نه مو لار او نه سنګر د پرېښودو دی، نه مو لار او نه سنګر د پرېښودو دی. نه ودرېږو دا سفر مو تر محشر دی. د مات زړو اسویلي مې په کار نه دی، د مات زړو اسویلي مې په کار نه دی، چې زړه یې مات وي اسویلي باسي، دا مې نه دی په کار. هره کړکه یې پر زړه وار د خنجر دی. هغوی چې کومې کړکې کوي دا داسې دی لکه په زړه باندې چې سړی په خنجر وي. د هوډمن له همتناکو نارو زار شم، د هوډمن انسان له همتناکو نارو زار شم، ستر رب چې تلپاته کلک باور دی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. د خبرو پابندي ده، نو زه راسن خپل شعر ته راځم. د قدرمن مشر حکمتیار صاحب په اجازه، ستاسو ټولو په اجازه، زما د ژوند یو حقیقت دی، نن غواړم تاسو راغه شریک کړم. د ماشومتوب یوه کیسه ده، وایي چې نن راته بیا خپل ماشومتوب را یاد شو، نن راته بیا خپل ماشومتوب را یاد شو، د ډېرو تیرو مودو خوب را یاد شو. زه بدنصیبه او مجبور بچی وم، زه د بېوزله او مزدور بچی وم. غریبۍ څومره که ځپلی ومه، غریبۍ څومره که ځپلی ومه، خو بیا هم کور کې نازولی ومه. او د خان بچی خاني کوله، ما به هغه سره سیالي کوله. زه خو کمکی ومه، نادانه ومه، او سیالۍ کې تل به زه ناکامه ومه. یوه ورځ پلار ته مې ژړا وکړله، پروانه صاحب، یوه ورځ پلار ته مې ژړا وکړله او په خپله خوله مې دا وینا وکړله، زما همزولې مکتبونو ته ځي، زما همزولې مکتبونو ته ځي، په ډېره مینه خپل درسونو ته ځي. زه هم یو ځای ورسره تلل غواړم او مکتب کې زه شاملېدل غواړم. لنډه چې پلار مې زه شامل کړلم، لنډه چې پلار مې زه شامل کړلم، اول ټولګي کې داخل کړلم. ما خپل سبق به ډېر په ذوق یادو، هر یو مضمون به مې په شوق یادو. او کله مکتب کې چې تفریح به شوله، په هلکانو خوشحالي به شوله. دوی به په خپلو کې میلې کولې، دوی به په خپلو کې میلې کولې، خو دا میلې صرف په پیسو کېدلې. زه به یوازې شوم او ودرېدم، زه به یوازې شوم او ودرېدم. هغوی د ځان سره به نه پرېښودم، ما به یوه روپۍ راوړله، ما به یوه روپۍ راوړله او همیش به ما سپوره ډوډۍ راوړله. زه په تشجیب او ملامته وم او ځان سره خپله خجالته وم. صنفیانو هر وخت به پیغور راکو، صنفیانو هر وخت به پیغور راکو، خو دې پیغور به بلا زور راکو. یوه ورځ استاذ ټولګي کې ودرولم، یوه ورځ استاذ ټولګي کې ودرولم، په لاس یو څو لختې ووهلم. هغه ویل ولې کتابچې نه لرې، هغه ویل ولې کتابچې نه لرې، ته د مکتب بېلې جامې نه لرې. ځان له به ډېرې کتابچې واخلې، ځان له به ډېرې کتابچې واخلې او سر له سبا نه به جامې واخلې. زما صنفیان ټول په هر څه سنبالو، زما صنفیان ټول په هر څه سنبالو، هغوی مالدار او په زړه خوشحالو. زه پوره نه ومه، نیمګړی ومه، ومه ژوندی خو لکه مړی ومه. حکمتیار صاحب، مکتب رخصت شو چې زه کور ته راغلم، مکتب رخصت شو چې زه کور ته راغلم. وکړې باور، ما ویل چې اور ته راغلم. ماښام په تمه مې د پلار ومه، زه ورته له ورځ نه انتظار ومه. زه کله چې پلار زما بدبخته راغی، ستړی و ډېر، د شپې ناوخته راغی. یو دم د پلار غېږ ته خطا شومه زه، یو دم د پلار غېږ ته خطا شومه زه، او بس سم د لاسه په ژړا شومه زه. ما ورته ټول خپل حقیقت بیان کو،
ما ورته ټول خپل حقیقت بیان کو، هم د استاز مې نصیحت بیان کو. پلاره ټولګي کې شرمېدلی ما، پلاره ټولګي کې شرمېدلی ما، زه مې استاز نن ډېر وهلی ما ته به ښه ښایسته بوټونه اخلي، ما ته به ښه ښایسته بوټونه اخلي، هم به جامې او قلمونه اخلي. پلار د سوچونو په څپو کې ډوب شو، پلار د سوچونو په څپو کې ډوب شو، رنګ یې شو زیړ، خپلو خولو کې ډوب شو. اباجان ما نه لږ خفه غوندې و، نن خو دا هم ما ته غوسه غوندې و. هغه ویل زویه خیر دی صبر وکړه، هغه ویل زویه خیر دی صبر وکړه، څو ورځې ځان باندې خپل جبر وکړه. ما خپله مخکې نه تنخوا خوړلې، ما خپله مخکې نه تنخوا خوړلې، هغه مې هم ټوله په تا خوړلې. اوس راته وایه څوک به پور راکړي، اوس راته وایه څوک به پور راکړي. والله کې نن سبا خپل رور راکړي. صبر شه، صبر شه، زه یو تکړه یار لرم، یو ښه ملګری دوکاندار لرم. سبا به دواړه زوی ښار ته لاړ شو، سبا به دواړه زوی ښار ته لاړ شو، سودا لپاره به بازار ته لاړ شو. بازار ته لاړو، ما دکان ولیده، بازار ته لاړو، ما دکان ولیده، ما پکې بیل بیل خپل سامان ولیده. خو پلار ته مې قدر هغه ورور ورنه کو، یو شی هم ورته په پور ورنه که. د دواړو منځ کې غټ خفګان راغی، د دواړو منځ کې غټ خفګان راغی، ټول غم زما په کم کې ځان راغی. پلار مې یارانو له یارۍ توبه کړه، پلار مې یارانو له یارۍ توبه کړه، غصه مې پلار ټوله په ما سړه کړه. چا یو ناڅاپه کلک ګزار راکه، چا یو ناڅاپه کلک ګزار راکه، خو دومره پوه شوم چې دا پلار راکه. او دکان نظر شانتې راکښېوتمه، دکان نظر شانتې راکښېوتمه او په خړو خاورو کې راپرېوتمه. په چیغو چیغو مې مرۍ بنده شوه، په چیغو چیغو مې مرۍ بنده شوه، یو دم مې ستوني کې سلګۍ بنده شوه. ویره مې واخیسته، خاموشه شومه، یوه لحظه هلته بېهوشه شومه. واه دې ګزار کې غټ داستان پروت و، پرېوتم پړ مخې مې ځان پروت و، ما ته مې خپل ویده ضمیر ښکاره شو، ناڅاپه ما له خپل تصویر ښکاره شو. دا خپل غربت زما نظر ته راغی، دا خپل غربت زما نظر ته راغی، دستي مې خپل عقل سر ته راغی. سم دم سړی شوم، هوښیار شوم زه چې کله ځمکې ته ګزار شوم. زه په خپلو سترګو مې دنیا ولیده، په خپلو سترګو مې دنیا ولیده. ما د دې ښار چې دا ښکلا ولیده، پوه شوم چې ژوند صرف په پیسه چلیږي، که نن ورځ او نه د شپه تېرېږي. دا لوړ پوړونه په پیسو جوړ شوي، دا دوکانونه په پیسو جوړ شوي، دلته شیان ټول په پیسو خرڅېدل، زما بوټان هم په پیسو خرڅېدل. تعلیم کول غټې خرچې لري، څوک چې تعلیم کوي پیسې لري. نن دا جنګونه په پیسو کېږي، والله قتلونه په پیسو کېږي. پیسه کې څومره غټ قوت پروت دی، بس د انسان پکې قیمت پروت دی. تاسو ټولو ته وایم بازار کې ښه یو غټ اعلان ولیکئ، بازار کې ښه یو غټ اعلان ولیکئ، او یا یې بیل بیل په دکان ولیکئ. دا د شتمنو او مالدارو ښار دی، دا د شتمنو او مالدارو ښار دی، دا د خانانو او هوښیارو ښار دی. موږ ته دلته غریبان نه راځي، موږ ته د نور دا لیونیان نه راځي. پلاره اوچت مې کله ښاره وځو، پلاره اوچت مې کله ښاره وځو، ورک دې شي نور له دې بازاره وځو. ما لاس نه ونیسه ما کور ته بوځه، پلاره ما خپلې خوږې مور ته بوځه. نور مې په مځکه دلته پښې نه لګي، دلته په چا مې سترګې ښې نه لګي. پلاره یو غټ درته قسم کومه، پلاره یو غټ درته قسم کومه، او په تا نور ظلم او نه ستم کومه. نن ما ستا ټوله مجبوري ولیده، په ښایسته خوله دې ما زاري ولیده. ما به چې څه غوښتل زه نه پوهېدم، خو تا چې زه ووهلم وپوهېدم. تا سره ټینګه یو واده کومه، تا سره ټینګه یو واده کومه، او د مکتب نوم نه نور توبه کومه. سر له سبا به زه خواري کومه، سر له سبا به زه خواري کومه، دا ستا په شان به مزدوري کومه. مکتب جامو نه زما کرکه راغله، د کتابچو نه زما کرکه راغله. پلاره ما معاف که زه برباده ښیم، زه نور همداسې بې سواده ښیم. اوس راته وایه پلاره ومې بخه، اوس راته وایه پلاره ومې بخه، که ډېر غوسه یې نور مې هم ووهه. نن دا زما فریاد هم واوره زویه، نن دا زما فریاد هم واوره زویه. تا نه قربان شم هوښیاره زویه، په ځان پوه نه شم چې ګزار مې وکړه، په ځان پوه نه شم چې ګزار مې وکړه. زما د لاس ماچي چې وار مې وکړه، زما زړه غواړي د ځان غوښې درکم، زما زړه غواړي د ځان غوښې درکم، هر شی د ستا د خپلې خوښې درکم. خو زوی غریب یم، زما وس نه کېږي، څه چې ګټم زموږ د نس نه کېږي. راشه چې وخت کې درته پاکې کما، راشه چې وخت کې درته پاکې کما، د خپل زړګي ماتې تڼاکې کما. بس دی نور مه ژاړه سلګۍ مه وهه، خیر دی نور زړه کې مې چوړکۍ مه وهه. لاسونه تاو که رانه دواړه راشه، لاسونه تاو که رانه دواړه راشه، زر شه اوچت غاړه په غاړه راشه. نن مې خفه زړه که خوشحاله زویه، نن مې خفه زړه که خوشحاله زویه، زما پرهیزه شګیواله زویه. درون رهبر، اسلامی فاتح، لیکوال و شاعر محترم حکمتیار صاحب، د هر څه نه مخکې درته د ستر مجاهد، د خوبانو د شاهنشاه
د مدینې د جانان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې ملګري یادوري وکړه او وخت به هم کم وي او دا چې موږ هم له لرې مزل را کړی. نو ډېر خوشحاله شو، خوښ شو او چې موږ ته خپل درون مشر او د مشاعرې زمینه برابره کړه تر څو موږ له دغې جهادي سټیج نه د خپل د زړه درد د شعر په ژبه د خپل ولس سره شریک کړو. دا چې موږ په نورو مشاعرو کې ډېره بلنه نه راکول کېږي ځکه چې اکثرو مشاعرو درباري رنګ اخیستی او که چېرته درباري شاعري کوو غواړي مو، که چېرته درباري شاعري نه کوو نه مو غواړي. مخکې زاهد صاحب وایي چې رادرومه چې قاتل او ګناهګار ته یې که زه یم، رادرومه چې قاتل او ګناهګار ته یې که زه یم، تاریخ به سره ګورو چې غدار ته یې که زه یم. رادرومه چې قاتل او ګناهګار ته یې که زه یم، تاریخ به سره ګورو چې غدار ته یې که زه یم. او د تیرو زمانو په آینه کې ځان وګوره، د تیرو زمانو په آینه کې ځان وګوره، اشنا چې په بېننګو خلکو شمار ته یې که زه یم. او تاریخ او فلسفه د نړیوالو مطلع کړه، تاریخ او فلسفه د نړیوالو مطلع کړه، ملګریه چې ذهني غلام بیمار ته یې که زه یم. وایي زما اتله مجاهده پرشتیا ملنګه، زما اتله مجاهده پرشتیا ملنګه، ته خو په دې خاوره مین یې او په ما ملنګه. زما اتله مجاهده پرشتیا ملنګه، ته خو په دې خاوره مین یې او په ما ملنګه. د فقیرۍ جامې پر غاړه و پاچا ملنګه. استاذه تا خو موږ ته مینه وروروالي وښوده، استاذه تا خو موږ ته مینه وروروالي وښوده، میلمه پالنه ملګرتیا وطن پالي وښوده. اتله تا خو موږ ته لار د محبت پرېښوده، لار د حیا او د نرتوب او د غیرت پرېښوده. خو مشران خو ډېر دي جهادي، خو ته جدا مشر یې. مشران خو ډېر دي جهادي، خو ته جدا مشر یې. چې څو لسیزې په هجرت کې وې هغه مشر یې. د وخت یزید دې مات کړو، ته د کربلا مشر یې. په تا دا خاوره ښایسته ده د ښکلا مشر یې. تا تورو شپو ته ماتې ورکړه د رڼا مشر یې. ته خو جانانه مجاهد یې د غزا مشر یې. سلام سلام دې وي د ستا په، تا تورو شپو ته ماتې ورکړه د رڼا مشر یې. ته خو جانانه مجاهد یې د غزا مشر یې. سلام سلام دې وي د ستا په پاکه لاره غازي، د افغانستان د شاه زلمو د جنګ سالاره غازي. قربان ځوانۍ زمونږ په تا شه حکمتیاره غازي. تا خو د حق مبارزه کړې، جهاد دې کړی. تا خو د حق مبارزه کړې، جهاد دې کړی. ته خو د نورو په شان نه یې چې فساد دې کړی. تا خو د حق مبارزه کړې، جهاد دې کړی. ته خو د نورو په شان نه یې چې فساد دې کړی. نه یې د هغو په شان تا چې نه سکا بچی. ته خو دې خاورې زیږولی یې سکا بچی. ته هغه نه، ته هغه نه یې تل یې مونږ ته چې شر راوستی. چا چې دې کور ته د وخت هر یو یرغلګر راوستی، چا چې د حق جامې باطلو ته ور واغوستلې. خو ها بت شکن یې چې په زړو کې د بوتان ماتول. تا خو د وخت هغه مغروره ککرۍ خاورې کړه. سپینه رهبره تا ته وخت د جلانو بچي د خپل ژوند نه پښیمان کړل، بیا یې ژوند ونه کړو. سپینه رهبره زه د کومې فتحې یادې کړمه، زه د مغرب دې لنډغرو ته کوم رنګ ښکاره کړم، زه د مغرب دې لنډغرو ته کوم رنګ ښکاره کړم. ستا هغه رنګ چې مسکو د زړه په سترګو ړوند کړو، ستا هغه رنګ چې مسکو د زړه په سترګو ړوند کړو.
څو کرښې وې وایي یاره رښتیا ده یاره رښتیا ده چې په یو بل انسانان درانه دي ته په یارانو دروند یې او په تا یاران درانه دي یاره رښتیا ده چې په یو بل انسانان درانه دي ته په یارانو دروند یې او په تا یاران درانه دي زما ملګري لکه سترګې په بڼو ښکلي وي زما ملګري لکه سترګې په بڼو ښکلي وي ووایه کله په بڼو د چا چشمان درانه دي د خوست د نظم یو څو کرښې راخلم وایي ستا د سنګر د جهاد کور په تا سلام ویلو ستا د سنګر د جهاد کور په تا سلام ویلو هغه شهید جهادوال ورور په تا سلام ویلو د جنوبي هر یو شهید دغه پیغام ویلو ویل یې چې دغه لوی لښکر به په تا تل قربان وي ویل یې چې دغه لوی لښکر به په تا تل قربان وي د جنوبي دا شملور به په تا تل قربان وي هغه څه تېر له مال او سر به په تا تل قربان وي خو د شفقت لاس پر سر پرې تېرېدل غواړم خو د شفقت لاس پر سر پرې تېرېدل غواړم ها د پخوا غوندې د مینه ورکول غواړم حزب پخوا حزب پر ځای پاتې کېدل غواړم ښه مجاهد نه مجاهد ترې بېلېدل غواړم ښه مجاهد نه مجاهد ترې بېلېدل غواړم خو دا بعضې خلک نن چې هر ساعت له تا تاویږي خو دا بعضې خلک نن چې هر ساعت له تا تاویږي همدغو خلکو پرون تا ته جنګ سالار ویل دا نن چې وایي درته داسې کله یار ویل همدغو خلکو پرون تا ته جنګ سالار ویل دا نن چې وایي درته داسې کله یار ویل دغه موږ پېژنو دا نه په حکمت یار میین دي دا د مادیاتو لیوني په اقتدار میین دي خو چې اخري کرښې وایم بس دی خو چې بدل نه کړې په نوو دا زاړه ملګري خو چې بدل نه کړې په نوو دا زاړه ملګري نوي هم مشړه له ځانه که راتله ملګري خو چې بدل نه کړې په نوو دا زاړه ملګري نوي هم مشړه له ځانه که راتله ملګري د هېرېدو نه دي جانانه خپل خواږه ملګري چې هم د ورځې هم د شپې و در سره ملګري په تا قربان له سره تیر هغه د غره ملګري مننه کوو له توجه له احساساتو مو برادر عزیز و گرانقدر ما از شاعران توانا و برجسته و از افتخارات ادبیات و زبان پشتو که مطمئنا همگی شما انتظار شنیدن اشعار بسیار زیبا حماسی و به قول شسترفتهشان هستین محترم مطیع تراب انشاءالله که تشریف بیارن و شعرشان به همگی شما تقدیم میکنن تراب صاحب ولی خب انشاءالله شعرشان اونقدر وزن و قدرت و توانایی داره که بتونه همگی ما و شما را بر بیانگیزه نعره تکبیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اډور عزتمنو قدرمنو معزز مشرانو علماء کرام روحانینو مشایخو انجینر صاحبانو ډاکټر صاحبانو ځوانانو همزولو او کشرانو دا هر څه له مخه درته دا انسانیت او دا بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکو تحفه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مشاعره فکر کوم اخر ته رسېدلې ده زه ناوخته راورسېدم انتظار وبخئ مسلارب داسې دی او وطن هم لري بهرحال اصلي هغه خپلې خبرې ته راځم د شعر استادان ناست دي او ما طبیعي خبره ده چې په داسې مشاعرو کې شرکت کړی ده شي ګڼ میاشتې دي دا یو کنټرول مشاعره ده زه وش کوم چې خپل احساسات تر خپل ځایه پورې کنټرول وساتم او دلته د شعر او د ادب ستر سالار او ستر مشر جناب ښاغلی حکمتیار صاحب ناست دی شعر ښه لاره ویلی
نظمونه یو څه ناڅه را رسېدلي وو هغه وخت سره مو سره ادبي کتابونه وو علمي بحثونه دی په دغه باندې ډېر کړي دي ده تر مخه شاعر ویل زه فکر کوم ما ته خپل ګریوان اجازه نه راکوي نه خپل علم او نه خپل عمر اجازه راکوي بهرحال ستاسو هغه تنده خړوبو پې د شپږ اتیایم نظم دی او که د اوه اتیایم نظم یو څه حصه چې راته یاده ده هغه در سره شریکوم زما سپین شعر دی البته جناب حکمتیار صاحب زما مظلوم سنداني سر به وهل شوی وي خو زه دا منم خو ټیټېدلو ته مې پرې نه خلو سوال یاده وی چې بیا نوي نوي منصوبین او تجربین راشي او نوي نوي اوسپنیز لاس راوده کړي ماته او پر کوپړای مې د پلکونو تر سهار جوړ کړي نو ساړه تاوده مې د تندي د کر خوریت معلوم دي چې بیا د عناد خولې پر ماخخې کې کوپړی مې شومي ژړ ژړ غاښونه ترېنه ولوېږي په ځمکه باندې چې بیا زما میراثخواره مستحقین راشي الا په نبض راته ګوتې کېږدي او ولاړ سي رانه چې بیا زه د خپلو ارمانو ته لاس تر زنې کښېنم د خپلو چاغو پوندو ته مې غرې واخلي چې بیا د دردونو یوه چپه راشي پر کاله شمه د مرګي زهر مې په حلق کې ښکته پورته درومي او د کوما حالت په خوله کې مې شیبې تېرېږي چې بیا د وطن یوه چونګۍ دم کړې خاورې باد شي راځي او په دردونو راته غلي څملي او په زخمونو کې خولې ورکړي بیا ویدې شي چې بیا لږ ساعت پس یو تخنونکی اشان احساس محسوس کم چې څوک تبون راکړي زخمونه مې خارخ شروع کی خو چې مخ راواړوم نو سر ته مې شپونکی ولاړي یوه خوا دا شانتي نغمه د ازادۍ غږوي او د شپېلې تر څنګ د امن شین بیرغ رپیږي او د بیرغ سر ته یو ښکلی شان ځونډی پروت او د شپېلې تر څنګ د امن شین بیرغ رپیږي او د بیرغ سر ته یو ښکلی شان ځونډی پروت او دا بیرغ په یې اوږه داسې رپانده ښکاري لکه د چا ورېښمینې زلفې چې باد رویوسي خو چې راویښ شوم شپه پخه وه خلک ټول وده وو خلک ټول وده وو خو په بالښت مې بلا اوښکې وې د سترګو تلې هلک مې لوند و او په ژبه مې یو خوند پروت و ما داسې خوند چېرې په ژوند کې محسوس کړی نه دی اجازه ده په بدنیتۍ چې څوک راغلی سر یې نه دی وړی دنګو ځوانو دنګو سرونو دلته خم خوړلی په دې زانګو کې فطرتي داسې لقب پروت دی چې روغ ترې نه ځي خامخا ماشه لړم خوړلی من غریب یو خو د چا برن کتو ته ټیټ نه ګورو هر یو ګستاخ ته مو د سر سترګې تلي کې ایښي د همت دنګې منارې مو تر اوږو ټیټې دي هرې بلۍ ته د سرونو په پوړی خیږو خلک زموږ د تندو کرښو ته ښه نه ګوري خو دومره بد نه یو دا مخونه مو غربت تور کړي که د انصاف ترازو ولګېدو ټول شروع شو دا به ثابته شي چې موږ منپسند خلک یو که د انصاف ترازو ولګېدو ټول شروع شو دا به ثابته شي چې موږ په امنپسند خلک یو څو ظلمو خلکو د تنقید په نوم ګریوان شکولی ورداشت کوی شو موږ ته خدای ارته سینې راکړي که اجازه وي نو زه هم دوه درې تنقیده لرم امید کوم چې د تندو کرښې مو ګونج نه شي چې د شرابو په بوتل باندې د چا مهر وي بند یې کړي دا هم انساني تخلیق ته زیان رسوي او زه د مذهب په ارتباط خبره نه کوم دا اثبات شوي چې څنانه مرضونه جوړ شول که چا د خپلو ایټمي بټیو پلان خنثی کړ موږ حاضر یو چې ټوپک ورته په ځمکه کېږدو اوس د همت د منارو سیورو ته ډډه یو چې شیخ صاحب توکل په خدای چې زموږ وینې به رنګ کله راوړي خپله بدبد وکشي وبچوي رڼا به راکړي موږ سحر په نښه کړی د سپېدو لمنې ته په تیاره کې د بلال غږونه اورو نورې به غونډې شي که خیر د تیارو لمنې له توجه نه مو ډېره مننه